زيلنسکي له نړیوالو پلټونکو غوښتي چې د زاپورژیا اټومي بټۍ غیر نظامي کولو غوښتنه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له نړیوالو پلټونکو غوښتي چې د زاپورژیا اټومي بټۍ د غیر نظامي کولو په برخه کې د بیړني ګامونه پورته کړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې پلټونکي د دې اټومي بټۍ کتو ته هلته په دې موخه ورغلي چې معلومه کړي چې روانه جګړه کې څه زیان ورغلی دی. ښاغلي زيلنسکي دا غوښتنه هغو ته د ښه راغلاست پر مهال کړې ده او ویلي دي دا ښه ده چې د روسي ځواکونو له پارونکو کړنو سره سره د ملګرو ملتونو پلټونکي اټومي بټۍ لومړۍ معاینه ترسره کړه. د یادولو ده پرون اوکراین پر روسي پوځیانو تور پورې کاوه چې بټۍ ته پر غځېدلې لار ډزې کوي او هلته د دغو ورتلونکو پلټونکو د ورتګ مخه ونیسي. دغه بټۍ اوس د روسیې په ولکه کې ده خو لا هم فعاله ده او اوکراین غواړي دا بټۍ غیر نظامي یا له جګړې لرې وساتل شي. ښاغلي زيلنسکي د دې پلټونکو ډلې له مشر رافایل ګروسي سره په کیف کې تر کتنې وروسته ویلي چې دواړه په واضح ډول پر دې سلا شوي چې زاپورژیا بټۍ باید غیر نظامي او واک یې په بشپړ ډول اوکراین د اټومي انرژۍ پوهانو ته وسپارل شي. ملګرو ملتونو د روسیې تر ولکې لاندې اوکرایني اټومي بټۍ ته رسېدلي. هغه همدا راز پر خپل ټلګرام لیکلي خپلواکه ژورنالستانو ته د اجازه ورکړل شي چې هلته د پلټنې روان عملیات مستند کړي. په همدې حال کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د پلټونکو ډلې مشر رافایل ګروسي ویلي دا معلومه خبره ده چې زاپورژیا اټومي بټۍ فزیکي بشپړتیا تر پښو لاندې شوې، خو په خبره یې تر هغه به اندېښنې وي چې په بټۍ کې لا ډېر ثبات رامنځته شوی نه وي. ښاغلي رافایل ټینګار کړی چې هلته روان حالت باید دوام ونه کړي. د یادولو ده چې هلته روسیه او اوکراین دواړه یو بل تورنوي چې په تېرو څو اونیو کې پر دې بټۍ او ورسیرمه سیمو بریدونه کړي او زیان یې ور اړولی دی. ښاغلي رافایل همداراز ویلي چې دوی به د لا ډېرو څېړنو لپاره هلته پاتې شي.